د بلخ ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د اسلامي امارت د واکمنۍ په 3 کلنې موده کې د دې ادارې د فعالیتونو په لړ کې وویل د اوبو رسولو د شبکو په برخه کې تر دې دمه په دغه ولایت کې 50 پراختیایي پروژې پلي کړي دي. د دغو پروژو له لارې 10,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوي. د بلخ په ولایت کې او په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلو کې تقریبا 50 پروژې موږ د ابرساني شبکې اعمار کړي دي او ګټې اخیستنې ته مو سپارلي دي چې تقریبا 350 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه وه. ښاغلي شبیر له کورنۍ بودیجې څخه د 40 میلیونه افغانۍ په لګښت د 9 چک بندونو د جوړولو خبر هم ورکوي. د بلخ ولایت په غرنیو ولسوالیو کې چې البرز، شولګره، کشندې، زارې او ورسره نارشایي د دادي په مختلفو ولسوالیو کې موږ چک ډیمونه جوړ کړي دي او ګټې اخیستنې ته مو سپارلي دي چې تقریبا 40 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه وه. دغه راز د بلخ ولایت مقام یو تن چارواکی د دغه ولایت په کلیو کې د 7 کیلومترو په اوږدوالۍ د اوبو د کانالونو جوړول د دغه ریاست یو بله لاسته راوړنه وبلله او زیاته کړه چې د دغو کانالونو په جوړولو باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د بلخ ولایت کې موږ 7 کیلومتره کانالونه پخ کړي دي، اساسي مو جوړ کړي دي چې د دې بودیجه تقریبا 40 میلیونه افغانۍ وه. تر دې وړاندې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست د اسلامي امارت د 3 کلنې واکمنۍ په موده کې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د 12 پروژو د تطبیق خبره کړې وه.